إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زمونږ د ټولو په دې خبره باندې ایمان دی چې د دنیا د جمع راغلی یو نه دا یو غټ مقصد د پر راغلی او د الله سبحانه تعالی بندگی کول. دا غین ورسته په دنیا کې د جون تیرولو ورسته چې کله نیټه پوره شي نو بیا به مرګ راځي او د مرګ نه بعد بیا په قبر کې چې دینو سوالونه او جوابونه دي، په قبر کې بیا نعمتونه دي یا عذابونه دي. دا غینه بعد بیا یو غټه ورځ ده چې هغه ته د آخرت ورځ ویل کی. هغه ورځ چې په هغه ورځ باندې به قسمه قسم سختي، قسمه قسم حالات وي. او هغه مونږه الحمدلله په خپل درسونو کې او بیانونو کې زی په زی واضح کړي دي هغه حالات او هغه مونږ بیان کړي خو تفصیلی. نو دا غیر لپاره تاسو هغه بیانونه ووري او د قران چې کولو کې ترجمه سره وي نو زی په زی الله سبحانه تعالی د آخرت تذکرہ کړي ده. زی په زی او دسی صورت بنئ چې بای کې د آخرت تذکرہ نه شي. غالبا په هر صورت کې الله سبحانه تعالی د آخرت تذکرہ کوي. د شند رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه چې کولاو کې او غږ ترجمه سره وي او باغی ځم پوه کې نو باغی کې هم ته د زی په زی د آخرت ته تذکرہ ملو شي. او دا ټول دې لپاره چې زموږ په ځل کې دا خبره کینی چې د آخرت ورځ شره د سخت ورځ ده او دا ورځ لپاره موږ سم مهنت او کوشش وکړو. هغه ورځ چې یو کار کیږي هغه دا هغه سختو کې یو سخت ده. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي د مقداد ابن الاسود رضی الله عنه حدیث ته وي سمعت النبي صلی الله علیه وسلم يقول ما وي د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره اوریدلې و تدنى الشمس يوم القيامه من الخلق. دا نور چې دا به د مخلوقات تر نږدې شي د قیامت پورز حتى تكون منهم كمقدار ميل. نو د یو میل په فاصله کې به سبحان الله دا نور چې دا زمنګ نه چې سملري دی نو تقریبا 93 ملیون میله د زمنګ لري. 93 ملیون میله دا نور و زمنګ لري. ساينسدانان دي سوي جغرافي ولا دي سوي چې کم سره د علم شتین هغه چې دا زمنګ په ملیونونو میله چې دا نور زمنګ لري دی. خو چې کله ګرمي راشي نو مونږ بیا هم تنګیو. نو کله چې نور د یو میل په فاصله باندې شي نو بیا به زمو استاد سهالي دی خبرې ته د مسلمان سوچي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق. نبی هر سړی به په دې خلو کې د خپل اعمالو مطابق ډوبي. فمنهم من يكون الى كعبيه، بعض خلک به دي چې هغه د خپل دي ګټو پوری په خلو کې ډوبي. ومنهم من يكون الى ركبتيه، بعض به زنګونانو پوری. ومنهم من يكون الى حقويه، او بعض به د پرتوک د بډي پوری. ومنهم من يلجمه العرق الجامه، او بعض به کې دي چې ولياذ بالله چې هغه په دې خلو کې بالکل ډوبي. او دا حدیث امام احمد بن حنبل، امام مسلم، امام ترمذی او نور محدثین مروړه مشهور حدیث دی. دا حدیث ماده لپاره بیان کو چې یو ګرمي هغه په آخرت کې هم ده. په دنیا کې هر سړی دا کوشش کوي چې ما دې ګرمۍ نه ځان بچ کړي او دغه ګرمي چې د جهنم یو ساده یو سا دغه در سمون چې دومره تنگ شو چې کوشش کوو چې موږ به د هر څور کو چې موږ ته د سیسه ملاو شي چې د ګرمۍ نه به بچو. او دغه لپاره موږ د مزدوریانې کو د مسافریانې دغه لپاره کو چې موږ د ګرمۍ نه بچو او موږ پر هته کې جون تیر کو سوري ته جون تیر کو. دغه لپاره زموږ د ټول مهنتونه او کوششونه روان دي. نو تاسو دا وایم چې په آخرت کې هم یو سورې التمم باز خلک وتري. الله سبحانه تعالی به دغه ګرمایش نه او دغه ګرمۍ نه او دغه نور نه به داخلك بچکی او په سوري کې به ودري. نو اے مسلمانه
کته دا غواړي چې تم په د خلکو کې شمار شي نه خلک به پیژني چې دا خلک څوک دي چې دوی به د عرش په سوري کې ودري نبی به کوشش کوي ته د غیر لپاره به مهنت کوي چې دغه سخت ورځې نه بچ ځکه شاعر وي مثل لنفسك ايها المغرور يوم القيامه والسماء تمور یا انسان ای په دنیا باندې دوکه شویا اخرت هم ځان ترې دوا هغه ورځ چې به ورځ باندې لازمه ختم شي د اسمانونو به ختم شي الله به بدل کی اذا كورت شمس النهار وادنيت حتى على راس العباد تسير او دا نور چې نه د الله سبحانه وتعالى دومره نږدې کی چې د انسانانو به سرون لپاسه وي واذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين ستور او الله سبحانه وتعالى بد عمل نامې راخکاري کی او پردې به د ډیرو عجایباتو نو چتیش او هغه عمل هغه موته چې شپې کو پټي کو په تور تیار کی کو دا غینه مم پردې او چتیش ذکر الله سبحانه وتعالى په قران کې وي یوم تبل السرائر قیامت هغه ورځ چې پټي خبرې ورخکاري کی نو ته دا وایو ورې چې څه کې دا برخکاري کی نو احتیاط کوو غره هر څه برخکاري کی نه سبا دا وړکه موبایل څه شي دی څه دومره غټ شي خو نه دی خو په دې موبایل نه چې خلک یریږي د سنې چې څوک ریکارډینګ ونه کی د سنې چې څوک دا ونه کی دغه ونه کی به एकदम هغه سره حیران شي چې یو ورځ هغه ته پته ولګي چې زما د خبرو ریکارډینګ شوی دی زما ویډیو شوی او په ټیم کې مثال کې ولک چې د جنې سره خبرې کړو جنې ته پټه ویډیو وکړه او په دې ویډیو کې د ګډي وړي خبرې کړي دا ویډیو بیا چې د جنې چې د نشر نه کی یا د الکی نشر نه کی د طرفین نه په دې باندې دوی په لکاو روپو ریالونو ورکول تم تیاری او څو ګرخ کار نه کی دې لپاره چې د عزت خراب نشي او څو کال ژوند د ژوند سره دومره وګدوم نه خو یو څو کال ژوند وسره غمی نه ته چې سکه د قیامت پر د قشاره کار کی او د ټول انسانان به یې نه آدم علی السلام نو د اخرنی انسان پورې د ټول به یې نه احتیاط کوا او دا سوچ مکو چې دې ټیم کې تیار ده او دې ټیم کې شپه ده او دې ټیم کې چې ماته څوک نه ګوري دې ټیم کې چا پام نشته بیا مخکې شاعر وی واذا الوليد بامه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جنايه كيف المصر على الذنوب دهور وما شنبم بمور بورنخته او يريږي با چې الله سبحانه وتعالى چې د عذاب رانه کی د سختونه به یریږي وي د بغیر د ګنا نه یریږي دا خلکو به سهالي کوم چې د ګناونو کې ټول وختونه تیر کړو لکه موته زموته د قیامت پر سهالي چې ماشوم یریږي او ماشوم دغه سختینه بوډا کیږي الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې یوم یجعل الولدان شیبا هغه ورځ چې ماشومانان به بوډاګان شي نو ماشوم به دغه سختي د لاس بوډا کیږي او هغه به یری نو دا کم چې ګناونه کوي او ټول عمر به ګناونو کې تیر شو او هیڅ احساس وته نشي چې به ګناه کې واقعم چې دی خلکو به سهار خبر ما ټول دغه کوله چې خلک نن سبا کوشش کوي چې موږ د ګرمۍ نه بچ شوې او دغه پر بزرګاو په لکوري لونه لګي حالانکه هغه نور چې هغه زمنګ نه په ملیونونو میله چې هغه زمنګ نه لري دغه آخرت ته ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره موږ سکړی دي دغه عرش په دې سوري کې د ودریدو لپاره ما ته سکړی رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي د حدیث ته وکړه ابو هريره رضی الله عنه روایت ته وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې د خلق به ودریږي رب العالمین ور قیامت ورځ هغه ورځ چې دی مقدار 50000 کاله او د الله سبحانه وتعالى دا خبر په قران کې کړي په یوم کان مقداره 50000 سنه رسول صلی الله علیه وسلم وی دا 50000 کاله او دا وګد وخت دا په مؤمن باندې دوم دیسي اوړي لکه د نور ډوبېدو دا ټیم چې په مازیګر په اخر کې چې نور ډوبېږي بس تقامر ټیم به د مؤمن تدخکاری او دغه چره پر چې کوم جنتی نور چې مجرم او جهنمی ورياذ بالله نه باغ باندې یو سکندي حسابيږي د 50000 کالو او بل روایت کې راځي ابو سعید خدری دا روایت ته وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې یوم کان مقداره 50000 سنه وی هغه به دي ورځي چې 50000 کال به دغه مقداري یو کسوی ما اطول هذا اليوم يا رسول الله ورسخ بډیر وګدنی رسول صلی الله علیه وسلم ته والذي نفسي بيد باغ الله می قسم له چا بلاس کی جما سال انه ليخفف على المؤمن
مؤمن باندې دا ورځ لنډي حتى يكون اخف عليه من صلاه مكتوبه يصليها في الدنيا تر دې چې په دنیا کې چې د پرزیمونز کوي پرزیمون چې سړی کوي نو باغ باندې سټیم لګي دومره ټیم به دی انسان ته محسوسيږي چې دومره وخت ولاړې ما نه دی ورځ او غدوالي نه به د مؤمن نه خبري نو دې ته سوچ وکړ دی چې زه او ته موت به د قیامت پر ورځ به کم ځکیو څوک بر سره په خوا کې ولاړ او په څه حال کې وایو چې 50 کاله د انسانان ټول رب العالمین ته ولاړ او لغړ توغړ په خپو باندې سنې او خوراک او اسخاک نه دی به د قیور مان کې چې د سوري ته ودرې او غسوره د الله سبحانه وتعالى د عرش سوري چې هغه کې بعض خاص خلک ودرېږي هر سړی نشي راتله د عرش په سوري کې د ودرېدو ډېر اسباب دي او دا وو پوری خاص نه دي سید چې په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم و ذکر کړی خدای دا مطلب نه چې د قوه قسم خلق دي نور نشتی علماء رحمهم الله هغه په دې موضوع باندې کتابونه لیکلي او ډېر جمع کړي نو دا ډېر دي د وونه ډېر دي موږ کوشش کوو چې نن یو لس اسباب بیان کو د لپاره چې دغه صفات موږ په ځان کې مراولو چې موږ تم د عرش په دې سوري کې ودرېد نصیب شي کنه دې لپاره بیانو چې خونتي والو تاسو وناسي بیان به ورزه بیان کوم په اخر کې خیر خیریت ته ډېر خوږ بیان او ماشاءالله ډېر زبردست بیان او خبره ختم شو د عرش په سوري کې ودرېد بار ما دې مرګرو ته دا خبره کړې چې جنت ګورې سره نه څه بازار چې ته به کې مودريږي او بل به کې مودريږي هر قوم ولا به کې ولاړ او خزي به کې مشته او سړی به کې مشته او بوډا مشته او ځوان مشته او څه ته پوس دي چاله نشته د جنت دي څه نه دی ګوره چې ته صرف کین امیدونه او ارمانونه کو الله غفور رحیم د مولوی سي زمانه پر دعاګانې غواړه دغه دوه خبرې د الله غفور رحیم د مولوی سي په دعاګانې غواړي او زه کوم هغه څه چې کوم زما په ذهن کې ځان خپل یو طریقه به چلوم ها ټک خطا مونږ او د سبب کې کو نور غړ ارمانونه به الله نه ساتو سید ارمانونه زموږ د الله نشتی خود دې ارمانونو سره مؤمن کې د صفتی چې د عمل او کوشش کوي نو عمل او کوشش کوا او د الله نه یریږي او دغه سره د الله نه امید ساته او دا خبرم کو چې الله غفور رحیم دې بیا به ساده خبره مزکې نو خپل باندې چې ولې عمل نکوم کوشش نکوم مولوی صاحب ته دعاګانې غواړه او الله غفور رحیم دې جنت به ماته ملایي د عرش په سوري کې ودرېده د وړوکې نعمت نه لري چې الله سبحانه تعالی اظهار چاله ورکړي دا خاص خلق دي چې هغه به د عرش په سوري کې ودري موږ به کوشش کوو چې یو څو قسمه خلق ته ذکر کو چې موږ هم په ځان کې دغه صفات پیدا کو او ان شاء الله که بیا چې د الله مقرر کړنو دا ټول صفات باغ را جمع کو د کوم صفاتو د لاسه چې د خلق بالته ودري په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وی سبعه یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله وقسم خلق دي چې الله به د قیامت پر ورځ د عرش په سوري کې ودري په هغه ورځ چې دې سوري نه علاوه بل سوري نه یعنی صرف د بچ کېدو یو لار ده او هغه د رب العالمین سره رابطه ساتل بس فقط بل یو لار نشته دې ګدانې دی ویلي چې کله سړی سره مالی یو سید دغه خپل سوري هغه د پاره بزئی دی سړی بچی ډیری دی سړی نسب وچ دی نه بعض خلک دی چې هغه د عرش په سوري کې ولاړی او د عرش سوري د الله سبحانه تعالی خاص خلق لور کوي نو بدی کې دا خبره نشتی چې مال او نسب او قوم او زمکو ته بکته کیږي نه بلکې دې کسانو قربانیان ورکړي د الله سبحانه تعالی لپاره اوس به تاسو د خلک ذکر کوم تاسو به حیران شئ د قربانیانو ته تاسو وګورئ دا و قسم خلق چې رسول سم ذکر کوي په ټولو کې دا و قسم خلق تاسو اوس ووري ان شاء الله دوی کې غټ صفات دي چې الله سبحانه تعالی یریږي او ځکه په کې دا صفات دي هغه تاسو منځ کې ذکر کوم چې ولې دا سره د عرش په سوري کې ولاړ ځکه چې دا صفات دا صفات په کې ولې ځکه چې الله نه یریږي نو معلومه ده شو چې غټ صفات چې هغه په ځان کې راوسته په کار دي چې موږ د عرش سوري لاندې ودرېږو هغه کوم صفات ده د الله سبحانه تعالی نه یره په حقيقي معنی سره الله سبحانه تعالی نه یریدا یو خدای چې موږ ټول وایو موږ الله نه یریو او یو هغه انسان دی چې هغه په حقيقي معنی سره الله سبحانه تعالی نه یری بل د رسول صلی الله علیه وسلم د عادت ته هغه همیشه هغه د حدیثونه چې تاسو وګورئ هغه دې خبره کوي
قسم خلق دي د عرش په سوري کې ودري 3 قسم خلق دي چې الله وته نه ګوري 3 قسم خلق دي چې دوی به جنت ته ولزي 4 قسم خلق دي سي دي 6 قسم خلق دي سي دي 9 قسم خلق دي سي ډایرکټ خبره نه کوي اول دي سي وي 9 قسم خلق دي سي 3 دي سي د دې لپاره چې څوک دا خبره اوري چې دغه په ځل کې شوق پیدا شي چې دا 9 قسم خلق څوک دي نو ډایرکټ رسول سمونه چې دا پلانې قسم سره به د عرش په سوري کې پلانې نه بلکې دي سي وي چې 9 قسم خلق دي اوس دا غینه بعد د سړي په ځل کې شوق پیدا شي چې دا 9 قسم خلق به څوک نو به د تفصیل کوي اولنې کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی امام عادل هغه انسان هغه مشر چې الله سبحانه وتعالى له مشرتیا ورکړي او د انصاف کوي دا کس به د عرش په سوري کې ولاړی او متاسو چې به ټولو کې دا صفت مشترک ده به ټولو کې دا صفت یو ده چې دوی د الله سبحانه وتعالى نه یری نو دا مشر چې عدل او انصاف کوي نه د صدل کوي د الله د یری نه کوي او مشرتیا نه مراد دا نه چې سړی د ملک بادشاہ دی بس منګ مشرغه ته وایي چې د ملک بادشاہي او د حدیث په دغه خلکو د پاره چې هغه ملکونو باندې مشران دي نه مشر ویله مشر هر مشرتیا چې الله تعالی درکړي یو سړی په علاقه مشر دی یو سړی په ملک مشر دی یو سړی په کور کې مشر دی یو سړی په کلی کې مشر دی یو سړی په جماعت مشر دی یو سړی په کمپنی کې مشر دی الغرض چې هر هغه انسان چې الله ول مشرتیا ورکړي او د عدل او انصاف کوي نو دا مشرتیا خو چرته تلی نه چې الله موږ له کورونو کې را کړی دی د بچو په منځ کې عدل او انصاف کول د خزو په منځ کې عدل او انصاف کول د رونو په منځ کې عدل او انصاف کول د صفاتو په ځان کې راولي بیا کله لاغینه بد الله بل مشرتیا درکړي په ایګو عدل او انصاف کې کله سبحانه وتعالى ته په مثال کې په یو کمپنی کې تعالی مشرتیا درکړي په ایګو عدل او انصاف کې او دا قصې وبګینه کې چې پلانې خپل مخ کې کوي پلانې منګه زمونږ اکرام ډیر کې راشن د دې به کې وچلو نه انصاف پکې په هر ځکه د مؤمن صفت ده که خپل پنا حق هغه ته توې چې ته پنا حق او چې پردې او دشمن دی په حق نه هغه ته موجي ته په حق ده د مسلمان صفت ده د مؤمن صفت ده چې دې ته نه ګوري چې څوک زما د قام او د نسب ده او څوک زما د قبيله ځکه چې د قیامت پر ورځ د نسبونه او د قامونه د پکار نه راشي پکار چې لږه غدا چې الله سبحانه وتعالى نه تويريږي او عدل او انصاف وکړي د بچو په منځ کې عدل او انصاف د خزو په منځ کې عدل او انصاف په کور کې چې څومره خپلوان دي دغه په منځ کې عدل او انصاف کله چې دا صفت پتا کې د نه راغې نو ته به د عرش په سوري کې ودرې دا ولنې قسم انسان دی چې د عرش په سوري کې ولاړی هغه انسان چې الله ول مشرتیا ور کړی او د الله نه یریږي نو د خلکو په دې منځ کې څه کوي انصاف کوي عادل سره فیصله کوي چې سره ظلم او زیاتې نه کوي ظلم او زیاتې نه بزن لري ساتي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وی چې ظلم د آخرت په تیرو کې او تیاره نه کې ته په آخرت کې رڼاګانې غواړي نظام به د ظلم نه لري ساتي هر قسم ظلم نه بزن لري ساتي بالکل چې بدی انسانانو پرې زناورو په سروبم ظلم نه کوي بالکل بدی ظلم نه کوي په ځان کې د صفت راو د ډیرو چت صفت ته الله سبحانه وتعالى چاله ورکی عدل کول انصاف کول په هر ځکه حق وینا کول ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی د دې سمو خو سګورو مونږ ته بس سید دا مونږ کشتي خو په هغه ورځ په ته ولګي چې کله ستا خواته یو دوه درې کسان راشي غوران شي دا یو ستا خپل روري مور پلار نه پیدا یو د په حق او د بل په حق او د ستا دښمنی ستا د کور نه یو قسم وجلې په هغه ورځ به ستا په ته ولګي چې عدل او انصاف څنګه کې او ته حق خبره څنګه دا اوس موږ دلته نه شي خبره موريده او دا آسان کار دی موږ ټول کې عدل او انصاف شته نو کله الله سبحانه وتعالى تاسو له سم شرطیه درکړي نو باغی کې عدل او انصاف کوي دویم انسان رسول صلی الله علیه وسلم وی وشاب نشأ في عبادة الله او اغزوان چې غلو شوی د الله سبحانه وتعالى په بندګۍ کې وشاب زوان لوی شوی د الله سبحانه وتعالى په بندګۍ کې په روایت کې راځي وشاب نشأ في طاعة الله د الله په طاعت کې لوی شوی او په روایت کې راځي وشاب افنى حياته وشبابه في طاعة الله او اغزوان چې خپل ځواني خوري کړی د الله په بندګۍ کې د ډېر عجیب تعبیر رسول صلی الله علیه وسلم کړي او هغه ځوان
چې ځواني خوري کړي د الله سبحانه تعالی بندګۍ کې ډېر ګران کار دی دا په نمونو ګران کار دی الا د الله سبحانه تعالی چاله توفیق ورکړي چې سړی دی ځوان سړی دلته دا نه وي چې صرف بندګي کوي د الله بلکې د خپل ځواني خوري کړي د الله سبحانه تعالی لپاره د خپل ځواني خوري کړي نه دا غ ځوان دی چې د وړوکوالي نه په دې دینداري کې لوی شوی من کې څوک دا غواړي چې زمونږ بچي د قیامت پر ورځ د عرش په سوري کې ودرېږي ټول به غواړي ها بدعا به الله ته کوو چې الله تعالی د عرش سوري نصیب کړي بس دغه به کوو ها رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د وړوکوالي نه لوی شوی د الله په بندګۍ موږ ټول دا سوچ راغسته دي لکه به بچي باندې ته دا سکول او پلاني ملک ته دی لګلې د انګريزانو ملکونو ته دی لګلې د خرچي کې او ته په سعودي عرب کې د بیخ بنیاد وته د پیسې لګره مې شولې یره کچرته په کرسي کې نه بسوري د دې غریب غم راغسته الکه جون بسوي شپې ته کاله وي 50 کاله وي ډیر زیات شاتیا کاله وي زه صحیح شو دې به ډیر سلويخ کاله په کرسي کې ډیر سلويخ ما ډیر وي زه ډیر سلويخ کاله به د کینی سوري ته بیا چې مړ شي بیا به د سوري بندوبست وکړي چې کم مور پلار په بچی باندې صحیح مېنی کنه نو هغه سوچ کوي چې 50,000 کاله کې چې ته سوري لاندې ودرېږي د غم راغسته او دنیا کې صحیح ده موږ دا نه و چې خپل بچو لپاره د اسباب ملټوم دا نه ویل اسباب لټوه کې سوري او ته ملاو شو ډیره خدای کو ملاو نشو گزاره به وچلې ډیر خلک دي چې هغه ته سوري نه دی ملاو شي په دنیا کې هم لګي دي خوراک څخه کوي جونی تیری خو چې وسړی ته د 50,000 کال ورځ چې په دې ورځ ته سوري ملاو نشو نو دې تبو برباد شو دنیا کې وبسړی گزاره وکي نو دا غزوان دي چې د مور پلار د وړوکوالي نه ماحول جوړ کړي د دینداري دي ته خپل بچو ته ماحول جوړې د دینداري ماحول اولنې قدم د ماحول جوړولو لپاره چې ته به دینداري نستا بچي به دینداري اکثر دي د مور پلار په خپل به بيدیني خو غواړي د چې بچي سي دینداري نه هغه اولنې چې کوم پوړې ده هغه نشته ته څنګه دیندار کې اولنې قدم به ته دوچته چې ته به دینداري شي ماحول به جوړ شي یو خپل ماحول به جوړ شي ستاره بچي چې تایني نو چې زما پلار دي سره زبم دي سي او چې ست کې هغه کوي بیا به ماحول دي جوړ کې چې کور کې د منځ پابندي په کور کې ډیش بندول په کور کې سندرو باندې پابندي په کور کې د پابندي چې ګوره څوک ګیره وړنه کی ګوره او کچا ګیره وخرهله نو ګوره د کور نه وباس منګم واړې يرول کنه ودي يرو کچا مزدوري ونه کړه کوم لخپې ماته نه کړي به ګوره ابا د شین مخ نیولې ګرځي را ګرځي و پلار ته ولته ویل کدا ولې د ګیره خري بس کېر بس منګو تم بس غاړه مزادي کړي ده خچې مزدوریونه کې به د کور نه شړې وځي کور نه شړې نه پیسې خو وروړي کنه دغه روان دی کنه سید دغه دین مسله ده منګو ته پیر د ویلو خو نه مانی نو دنیا به د مسله غوته دي سخی لمنډه د کور نه وباسي چې تعالی 100 روپۍ درنه کې د میاشت یو ډېر زیاته سختی کې او خصپاوته ورورا کوم سره کور کې وسی نو خرچه غوړي د کور دومره ده ته دومره وروړي پلانې ورور به دومره وروړي پلانې به دومره وروړي کبدی ما سره متفقې سیده کبدی متفق نه نو ګره خپل کړه راواله وزي دي وای کنه وای ها دغه شامته وای ودي چې دی ویلي ضروره طریقه ګره په کور کې د اوسېدو دادا لکه څنګه چې الله او د الله رسول ویلي کسو کې منی سیده کنه منی خپل کړه رااله وزي بارته ورکیږي چا دي سی ویلي ډیر کم خلک وي ډیر کم نور چې بچي ګیره وخري دي سو خوشالي ویلو شه دی بس ګیره خري بخپل وراړي شیشې سبا کور کې ماحول نشتی دی بس دیندار لوی ته ماحول جوړ کړه ته د علماء سره ناسته پاسته کوستا بچي به یې چې زموږ خپل چې د علماء سره ډیر کینی پاسي خو بدی مخامخ خلکو کې سي چل کړه دی بم کوشش کړه د قشن کسانو سره بدیم کینی نه غرض زما د خبرې دا و چې کومنګ د غواړو چې زمنګ د بچی الله سبحانه تعالی په دې قسم خلکو کې شمار کی نه د اول نه به بنیاد برابر ہے هغه ته به ماحول جوړ کړي چې د ځوانان چې دي دوی لوی شوی دي د الله سبحانه تعالی په بندګۍ کې نو کله چې الله په بندګۍ کې دوی لوی شو د وړوکوالي نه نو د نیک اعمالو سره د دوی محبت پیدا شو او بد اعمال څه شو هغه بدی شو
بد اعمال بدی شو نیکانو ملګرو سره کینی پاسي د پالتو کارونو نه د حرامو کارونو به ځان لري ساتي. الله سبحانه وتعالی د اصحاب کهف ولا واقعه په قران کې بیان کړی ده. هغه ما په بیان کې تفصیلی ما بیان کړی دا واقعه د ځوانانو یوسو ځوانانو الله سبحانه وتعالی چې دا خبره کوي نو د سينو چې د یوسو سړیو یا یوسو انسانانو الله په قران کې سوې انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى. الله یغزوانانو په خپل رب ایمان راوړل. ځوانانو ځوان ټکي ډیر مزه کوي خون کوي اشه د سړي د زړه خوشالي وي. ځوانانو انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى. او ګران کار دی په ځواني کې د بندګي کول ګران کار ځکه د ځوان د تذکرې کې الله انهم فتيه امنوا بربهم په ځواني کې دینداری کول ګران کار دی ځکه چې هر قسمه اسباب شتي چې هغه ته د ګناه طرف ته رابلی او دغه باوجود ته د ګناه نه ځان لري ساتي. ځوان له خولي ځوان له سره شهوتي ځوان له زوروري مال ګټلې شي کنزلیم کولای شي والټه کولم کولای شي هر څه کولای شي دغه باوجود د الله سبحانه وتعالى د احکام مطابق ژوند تیری د ډېر اوچت انسان دی. موږ هو چوته ګیره پرې وښتي منځ راځي کنه سید د درو شو مونږ به چې کله در ټوخي سره ودس ماتي نبی د جمعات په اولنی سب کې ځانته سوا چې جانماز ځانته خور کی او چاپلر به د جانماز له ګوتی به وړي ته به چې دې چې د وړکوالي نه په دیږي کې پروت ته منځونه کوي خوش لګ وخت شو راغلی ته منځ شروع کړي ځدا نه چې دوی له عبادت نه قبلېږي ما دا خبر نه کړې خو کوم ځکه دا بندګي چې ته د هر سنه خلاص شوی نو راغلی دلته بندګي کوي یو دا سړي بندګي لري چې هغه سره هر څه شتي او شیطان به زور مشتي وغیرہ غل ولر الله سبحانه تعالی ته به دوه کې زمکه اسمان پرخته بوډا سړی غریب بجنکو ته سو ګوري دغه شهوت ختم شي بوډا سړی سب جنگ جګړه وکي دغه د موټو زور ختم شي او سب د حرام په شغه پلاني علاقه ته لړ شي دغه خپي ختم شي او سب د جنکو سره لین جوړ کی دغه مخ ختم شي دغه بدن ټول خراب شي دغه سرمن خراب شي دغه حسن ختم شي نو بیا دغه زیبرانی سینه کور کې تم خلک تنګ شي کور کې خلک دوی الله بابا په جمعات کې ناسو د سر رانه لري سر رانه څه مطلب دی یعنی دایرک چې ته د روح ته وته تنګ شي د کور کې نو سید چې د بندګي د الله سبحانه تعالی بندګي کولی او الله بوله بدی ثواب ورکړي چې کله برابر بندګي خو موږ دا وایو چې کوم ځکه ځوان سره یو لک ځوان دی په سر ځواني کې لګیا دی په دې مخ باندې خولي ګيري او الله سبحانه تعالی ته په تهجد کې ولاړ یو منځونه او جهادونه او زکاتونه او صدقې او علم او هر قسمه بندګي الله سبحانه تعالی بدکې د ډېر زیات خون کوي او الله سبحانه تعالی منګم په خلکو کې شمار کوي او الله سبحانه تعالی زمونږ ځوانانو لم توفیق ورکړي چې هغه الله سبحانه تعالی دې بندګي کې لکه څنګه چې الله غواړي. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي اغتنم خمسا قبل خمس پنځه خبره به د پنځو نه مخکې غنیمت غني. اولنی په کې ذکر کړی د شبابک قبل حرمک ځواني د بوډاوالي نه مخکې نه چې د ځواني چاق او چوبني نه هر څه کولای شي چې بوډای شي هر قسم ارز جوړ بدی چې بیا اوازونه کوي رقیدې بنشي ودرېدې بنشي ګرځېدې بنشي په منځ کې به کرسي نه شي یا وبزمکه نه شي ودرېدې بنشي بیا به الله سبحانه وتعالى څه بندګي وکړي. نو د بندګي کول د بری ځواني کې ځان له خونی دي ځان له خونی او د ځوان لم ډېر خون ورکړي ځکه بندګي په دې وخت کې کول لکه مثال کې سړی منزل روان دي ځوان سړی او شیطان په سم زور جوړ کړي چې د دې منځنه پاتیش د دې بندګي ډېر زیات خونی ځکه چې دې په کې کوشش کوي او دا بوډا سړی چې منزل روان دي په دې کې دومره کوشش نشته څومره چې ځوان سړی دی کې دي نه دي ځوان د عبادت د غینه خوندور دي او دویمه ده چې الله سبحانه تعالی دغه بندګي خوخي کله چې بځواني کوشي د هغه بندګي نه کله چې بوډاوالي کیږي الله سبحانه تعالی موږ له دې توفیق راکړي. او ما په دې باندې یو دوه درې بیانونه کړي په دې عنوان باندې د صحابه کرامو ځوانان چې صحابه کرامو د ځوانان دغه انسانانو دغه خزيوي دغه ودونه دغه پیسو ته ضرورت
هغه عجیبه ځوانانو جنتونه ګټلي. او که زه تاسو ته د هغوی د ژوند نه مثالونه شروع کړم نو تاسو به حیران شئ. او دغه موضوع نه ختمېدونکې موضوع ده. لکه دغه ته وګوره اسامه بن زید رضی الله عنه. اسامه بن زید رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لښکر تیارو نو په هغې باندې اسامه بن زید مشرک و. او اسامه بن زید رضی الله عنه دغه عمر د 11 کالو زیات نه دی. د 11 کالو الک په لښکر باندې امیر کېږي، څومره ناشنا خبره. او په دې لښکر کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم دی، او په دې لښکر کې د عمر بن خطاب هم دی. او زمونږ هغه 13 کالو چې غریب د ویډیو گیم نه لانې دمه موبایل کې د گیمونه نه کېږي، او کور ته چې راغلي موډونه راوړي شي، کرکټ ته والیبال. نن زمونږ ټورنمنټ ته وې راځه لکه لږ دینه وره لږ د الله سبحانه بندګي موږ پرې د ځوانان دي لګیا به لکان دي واړه دي نه پوهېږي. نو زمونږ غریبان د 13 کالو پورې پوهېږي نه، بیا چې پوه شي یو وخت یې تلی. او دا د 11 کالو ځوان دی د لښکر امیر دی. بیا چې رسول صلی وفات شو دغه لښکر نه ورسېدلی خپل مقصد ته. رسول صلی په منځ کې وفات شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا د لښکر تیار کو، او اسامه بن زید به مشر کو او ویلې کو. نو بیا پسې د منځ کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی، وی اسامه که ستا اجازه تی چې د عمر بن خطاب ما سره پاتې شي، که ستا اجازه تی ما سره پاتې شي. هغه وی صحیح ده چې څنګه ستاسو خوښې دی پاتې شي. چې کله هغه وایي چې دی پاتې شي نو بیا ابوبکر صدیق عمر بن خطاب ته ته ما سره پاتې شي، ځکه چې د خلافت ما راټینګ کړی دی. نو اوس ډېرې نوې مسلې دي جاري که به ته ماله خپله مشوره راکړې او زه به تاله خپله مشوره درکړم، یو بل سره به خبرې اترې وکړو. الغرض خبره ما دې پورې کوله چې د اسامه بن زید نه اجازه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه واخیستو. څومره د تعجب او ناشنا خبره ده. او زمونږ هغه چې ته لویږي نه غریب، اکثر زما د بیانونه خلک واوري نه کوم چې تعصب والی، نو ما ته د خبرې رارسي مړه د بیانونه ما واوري. ولې وړوکی هلک ته د بیانونو ته څه لارو سي زه وړوکی هلک یم. د 11 کالو اسامه بن زید ابوبکر صدیق تپوس کوي عمر بن خطاب موږ سره پاتې ستا اجازه شتي؟ هغه د لښکر امیر کېدی شي. او زمونږ د وخت د 15 کالو د 13 کالو د 15 کالو سړی دی وړوکی، هغه د ماشومي ده. عجیبه خبره. خو دا ټوله خبره زمونږ د لاس نه ورانه شوې ده. موږ خپل ځوانان په دې عادت کړي دي چې ته صرف په ویښتو کې سټایل کوه او په ګیره کې نوې نوې طریقې راوسه، او په کپړو کې زموږ ځوانان په دغه کې ختم شو غریبانان. نو اول سوچ د موبایل دی چې موبایل غټ موبایل به څنګه پیدا کړو، او بیا د کپړو سوچ دی نوې ډیزاین نه کم راوته. که چېرته انډیا فلمونو والا ډمانو کمیسو کې جوړ کړی زموږ هلکانو هم جوړ کړی. که هغوی چېرته پنسي غټې کړي دم هم غټې کړي، هغه یو پنسۍ یو پرتوګي پوره. که هغوی پنسي لنډې کړي دی به هم لنډې کړي. الله اکبر. زمونږ ته مریب وغه شو چې د پنسۍ لږې لنډې جوړوئ چې د ګیټو نه بري زمونږ هغه نه مني. خو چې د انډیا ډم ویني چې هغه پنسي بري د ګیټو نه نو دی به هم بره کوي. دا زمونږ ځوانان دي. الله سبحانه وتعالی زمونږ په حال باندې رحم وکړي. او دا د هغوی ځوانانو اسامه بن زید رضی الله عنه، علي بن ابي طالب رضی الله عنه. رسول صلی چې هجرت کو، علي رضی الله عنه ته ویل علي ته به داسې کار وکړي چې د شپې به زما بیت الله سملي. او قریشو اتفاق کړو ټول لاغلي د شپې چې موږ به گزار کوو ټول په شریکه په رسول سلام باندې. نو چې کله د مړ شي نو د چا نه به دوی تپوس کوي، ځکه چې موږ په شریکه گزار کړی، د هرې قبیلې کسان به پکې. رسول سلام علي رضی ته به زما په دې باندې سملي. وګوره غټه قرباني ده، ځکه چې ته پته لري چې خلک خو به گزار کوي کنه، هغه په ځای باندې پریوت ځوانان دي چې هغوی د رسول سم د رسول سم سره محبت دومره زیات چې هغه لپاره ځان قرباني ځان خاورې کوي. خدغه ته وګوره د دې علي بن ابي طالب بل رور د جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه، هغه ته ویل کېږي جعفر الطیار. هغه جعفر چې هغه په جنت کې الوزي د وزیر په جنت کې تقیو انسان دی. نو د وزیر ول الله بدی ور کړی دی ځوان له. کله چې جعفر رضی راغی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خیبر فتح شو. خیبر چې فتح شو رسول الله ډېر خوشاله بده کې جعفر راغی. جعفر د مسلمان شو راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه خوشاله شو. وی په کوم باندې ډېر خوشالي وکم، ابي فتح خیبر ام بقدوم جعفر. د خیبر په فتح کېدو باندې کې جعفر براتلو باندې جدي ځوان زموږ طرف درا معمولی سړی نو، ذکر رسول الله خوشاله شو. جعفر رضی الله عنه د الله سره محبت په جنگ موتا کې چې کله د چا سره چې جنډه وغه
شهید کړی شو زید ابن حارثه هغه سره جنډه وګن اجنډه هغه شهید کړی شو جنډه دونیو او په وخت کې په جنگونو کې دا چې جنډه ونه پرېږي دغه جنډه د نولې دا نه ته جنگو بیلو نو جنډې نولو یو کس راغ دی ولا سیتیو نو دی بل لاس جنډه کړه به تر بلو چې ربلی تیو نو بیا په دې خپو په دې منځ کې د جنډه ودرولې و او دا شعر په هغه ټیم کې وي یا حبذا الجنه واقترابها طيبه وبارد شرابها به جنت وي سخوګ نعمت ته وي او چې نږدې وي به دې ځان لخونی دغه یخ وبو او دغه خوګ خوراک والروم روم قد دنا عذابها علي ان لاقيتها ضرابها او نن د روم خیر نشته نن په پته لګي او پته بلګي چې سوق غټي او سوق بیلې عبد الله بن عمر د نووي وکړه چې جنگ ختم شو نو موږ په جعفر بن ابي طالب په ذکر جوړو چې په کم ذکر فاذا هو قد ضرب 90 ضربه نو هغه باندې ټوټل چې کوم گزارونه شیو صد پاسه نوی گزارونه باغ باندې شیو یعنی سره پاسه 90 گزارونه باغ باندې شیو د تورو د نیزو د غشو دا هغه ځوانان دي چې الله سبحانه وتعالى لپاره خپل ځواني چې دغه خوري کړي ذکر شاعر وي عباد ليل اذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد اجراه وي دا ځوانان دي چې د شپې بندگی کوي کله چې شپې راوړي د شپې د دوی هغه اوخ کې چې هغه تویږي رب العالمین واستغاب اذا نادى الجهاد بهم هبوا الى الموت يستجدون رؤياه او بیا او چې جهاد میدان ته کې د اسری باغ نه چې شپې اوخ کې توي چې جهاد میدان ته کې نو بیا د زنګلاتو د ازمري جوړ شي وي مرګ پسې بیا ګرځي به د مرګ سره محبت نبی په اخر کې شاعر د دعا غواړي او مونږ هم غواړو یا ربي فابعث لنا بمثلهم نفرا يشيدون لنا مجدنا ضعناه ويا بیا چې دا غشن انسانان راولېږي په مونږ باندې چې مسلمانانو چې کوم عزت ورکړي چې بیا واپس راوګرځي د دې عزت راګرځولو لپاره او د دې عزت لپاره د ځوانان په کار چې د خپل ځواني د الله سبحانه وتعالى لپاره خوري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه نه الله سبحانه وتعالى چې په سړو کې سړی دی او غوي چې دا لوز پوره کړی موږ له کوشش وکړو خاص کر زدي ځوانانو ته دا وایم چې تاسو الله سبحانه وتعالى غټه موقدر کړی دا غټه موقع الله سبحانه وتعالى تاسو کړی د خپل ځواني د رب العالمین لپاره خوري او دغه بندګۍ کې خوري نه دا دو قسم خلق شو دریم رسول الله ذکر کړی دی ورجل قلبه معلق في المساجد او دریم هغه کس ته چې زړه تړلې شي د پسو پوری په جمعات پوری او رسول سم دي تعبیر ته ګوره وې زړه تړلې شي د په جمعات پوری دي سینې دی ویلي چې زړه د جمعات سره لګیدلې یا محبت د جمعات سره ډیر دی وې زړه تړلې شي د په جمعات پوری نو کدی چرته مزیره زینو خالی بدن زیره زینو زړه په جمعات کې پروتي یی مطلب دا شو ماجګر منځ راشي ګر لاړ شي ماجګر منځ بچي د بازار ته مزدوري له زړه دی جمعات کې پاتې شي نو چې بدن ته جدا کې د زړه نه د بدن خو ډیر بیا کوشش کوي چې خپل زړه ته واپس شوي کنه د دې په کار کې په مزدوري کې په بازار کې په کور کې په هر ځای کې د یو سوجي جمعات ته بیا کله زما او چې څنګه د مؤذن आवाज ووري حي على الصلاه په ډایرکټ چې مزدور روان شي لکه څنګه وزړه نه د پاتې شي ځل به ورشو ورجل قلبه معلق في المساجد يا بالمساجد زيت لشيء د جمعتونو پوري او دا خلک دي چې دوی د الله سبحانه وتعالى د کورونه آباد انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله د الله سبحانه وتعالى جمعتونه آبادول په دوه قسمه یو دي آبادول چې دغه د آبادی جوړول او دویم دي آبادول چې بای کې الله سبحانه وتعالى بندگی کول دا آبادولم ډیر اوچت عمل له سید جمعه جوړ شو زموږ په کلی کې آباد شو ځه خو صحیح آبادول لري چې دا جمعه د خلکو نه ډک شي په دې جمعه کې د قران تلاوت شي په دې کې سجدي ولګي نو دا خلک دي چې دوی د جمعهونه چې د آباد کړي خلاص عدل په قران کې ډیر عجیب خبره کوي سوی فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الله يكورنا بس کورونه الله خلق تویل دي چې بدغه ځکه
زما لوی بیانوي، په دغه ځکه زما تسبیح او پاکی بیانوي، په دغه ځکه ما یادوي الله وي. خدای یادوي به څوک په دغه ځایونو کې والله العظیم دومره ناشنا یې کسته زړه ژوندې په تمه به ډېر غټ اثر کوي. الله اوس خلک ذکر کوي کوم چې په دې جمعتونو کې ناشي. ناولنې ټکي څه ویلې؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. الله وي سړي دی، وي سړي رجال دا سړو کار دا چا کار نه دی. جمعه ته بدول د الله سبحانه وتعالى بندګۍ باندې رجال سړي دي لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الله وی دا سړي دي چې تجارت او دنیا چرته دوی نشي ګډوډ کوله، او نه د دنیا د لاسه او د تجارت د لاسه دوی نه منځونه پاتې کیږي، نه د دوی نه زکاتونه پاتې کیږي، نه دوی د الله سبحانه وتعالى بندګي پرې دی دنیا د پاره. دریم قسم خلک دي چې زړه تړلې شوی په سپوري په جمعات پورې. نن سبا حالت دادي چې امام ورحمت الله به پوره نه ویلې، اته ځوان شیر به خلکو په وګو باندې خپیا د اوچتایو په دی وګو به دي سی ووري ته به چې لکه څه د جیل کې بنوي ته کچرته سزا دل چا در کوله شي چلو چې تا دي سمنډه وایي څنګه شوی دې زړه څنګه شوی دې ته نه دې د جمعتونو سره. او مؤمن هغه چې ناسي زړه نه کیږي چې بس د جمعات نه پاسه مجبوري، او چې دغه مجبوري نه وته ولنه چې ته سمزدري له غریب وزي یا چې ته بل څه کاری غیله وزي یا د جمعات بندي خو سنه سم مجبوري د جمعات نوځي کې دغه مجبوري نه د جمعات نه وته ولنه. دا مؤمن صفت ده. درې قسمه خلق شو. سلورم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. او دغه کسان چې یو بل سره محبت کوي د الله د رضا لپاره، نو ملاویږي د الله د رضا لپاره او جدا کیږي د الله د رضا لپاره. او دا ډیر ګران کار دی، ډیر ګران کار دی. د الله د رضا لپاره محبت ساتل د چا سره مرګرتیا کول چې باغی کې د سر دنیوي څه مقصد نه، د ډیر ګران کار دی. غالبا د محبتونو چې نن سبا کم کیږي دا د مقصد او د لالچ لپاره دی، یا به مالداري یا به رشتہ داري، ځکه چې ته به شور نشته خو علم ناراضي عدل بدل به ته یو زبکم تبه کې، یا به مثال کې چې ته نسب به زوروري، یا به پیسې به سره ډيري، یا واسطه به اوچتای، خو سنه مقصد د لاسه بده دغه خواته زیرایي. او ډیر کم خلک دي چې د وزیري وسړي خواته د لپاره چې صرف د الله د رضا لپاره مې د سره محبت. رسول صلی الله علیه وسلم وی، ابو هريره د روایت په صحیح مسلم کې شته وی د قیامت پر ورځ به الله وی اين المتحابون بجلاله. کوم ځکه دا خلک چې زما د لپاره د یو بل سره محبت کوو، زما د عظمت تلاسه د یو بل سره محبت کوو، هغه وی چې الله مونږ یو سوي مونږ ته وی تاسو له بزنن په دې کې سورې در کوم چې دغه سوري نه له بل سورې شتینه د عرش په سوري کې به الله سبحانه وتعالى ودر. معاذ بن جبل رضی الله عنه، امام احمد بن حنبل، امام طبراني دا روایت راوړی دی، وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله چې الله به وی المتحابون فی الله، کم خلق چې الله د رضا لپاره محبتونه کوي، علی منابر من نور فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظله. کم خلق چې الله د رضا لپاره محبت کړي دغه لپاره به د نور نه جوړ شي منبرونه ولایي، او په دې منبرونو باندې بناشي، او دا منبرونه به د الله د عرش په سوري کې پراته هغه ورځ چې بل سوري بنئ. نو د الله د رضا لپاره یو بل سره محبتونه ساتي. لکه ته پلاني خو ډېر زیات ولې یار بس دیندار دی ځلم وسل لګیدلې ای پلاني سره ستانه لګی دا غوسه خپل ورور دی مړ کو بي دینه د زمان نه لګي دې ته مسلمان وای، خپل ورور دی تاسو سره نه لګي ولې بي دینه نه وي زم چې مختم ورنه کته خدا پلانې دا خو ته په جبم نه پويږي خو ډیر وسره کینی پاسې ولې یار بس دیندار دی بس ځلم وسل لګیدلې دا مسلمان صفت د الله لپاره محبت او د الله لپاره دشمنی، د الله لپاره دوستی، د الله لپاره دشمنی. تر الله سره دوستی ساتي زبتا سره ساتم، تر الله سره دشمنی ساتي زبتا سره دشمنی ساتم. خبره ختمه شو. دا سو قسم خلق شو. سلور پنځم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. او یو هغه سړی دی چې یو خزي ولر د زنا دعوت ورکو، او دا خزه اوچت نسب ولا مالدار ده او خایس ولا ده، نو دې سړی وته وی انی اخاف الله زل الله نه یریګم. دا ډېر ګران کار دی، ډېر زیات ګران کار دی. صرف وینا کې خدای دې ډېر اساني چې نه سړی د خزي او اجرا شما سره زنا او غو دې الله نه یریګم.
نور چې په تطبیق کې دا ډیر زیات ګران کار دی چې یو سړی ته دي زنانه دعوت ورکړي. زنانه معمولی زنانه نه ده چې هغه نسب اوچت خایس ول الله ورکړي دي، سو مالدار ده، زورور ده، او هغه ځوان لکه ته وي چې هغه په سره ځواني کې هغه ته وی راشه ما سره زینو کې څوک د سني شو هغه به جواب کوي الله نه یریږم. دا خلک دي چې د الله سبحانه وتعالى نه یری، چې الله مایني، الله زماوري. دا خلک دي چې دوی د فحاشۍ نه ځان لري ساتي، د فحاشۍ نه ځان لري ساتل په دوی کې عفت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنه. چا چې مال ګارانټي راکړه دا هغه څه چې دوه خپل په دې منځ کې دي، او دا هغه څه ګارانټي راکړه چې دوه جامو په منځ کې ده، زول د جنت ګارانټي ورکوم دا لیکل رسول سم درکې تعالی. ځکه جهنم ته چې بخلک زی هغه غالبا درې دوه خبرو دلاسه، یا د جبې دلاسه او یا د عورت دلاسه. چې د عورت حفاظت وکړو، د جبې حفاظت وکړو، ګارانټي د جنت دا به تعالی رسول صلی الله علیه وسلم درکې. ورسول سم بخپل د دعا غوښتل الله نه اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا الله زتنا عفت غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي وعرض علي اول ثلاثه يدخلون الجنه. ما هغه خلق دي کوم چې په جنت ته درې قسم خلق دي چې اول به جنت ته ټول مخکې به جنت ته شي. اولنې شهید چې الله په لار کې شهید شي دغه خبره جدا ده. نور څوک بس ته جونی ختم کو جسم چې وسړې د الله لپاره قربان کې ټوکړي ټوکړي کیندي نه خو نور صحیح ها بچي پرې خودو خزه پرې خودو خوري دنیا پرې خودولا. شهید چې الله په لار کې جهاد کې شهید شي دی بزي. وعفيف متعفف او هغه پاک انسان چې په خپل مزان د زنا نه پاک ساتي او بلوم د زنا نه پاک ساتي. سره به چې دا واضح ده چې په خپل ځان د زنا نه پاک ساتي، خو بل څنګه د زنا نه پاک ساتي، بل دې ساتي پاک د زنا نه. لکه یو الک ته ځوان الک ته پاک انسان دی او یو جنې وته چې ما سره زنا وکړه دوته نه د ګناه کار دی زلان یریږم ته الله نه ویریږم. نو ګوره د جنیم د دې ګناه نه وساتلې شو سبب پکې شو کو دالکو د قشن جنې یو جنې په خپل پاک ده چول زنا دعوت ورکو هغه الک ته نصیحت کو ویرو د الله نه جته خبرې کی. د دویم قسم خلق دی. دریم وعبد احسن عبادت الله، هغه انسان چې الله خسته بندگی وکي. خسته بندگی یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې وکي پورا. نه دا پنځه قسمه خلق شو. شپږم قسم خلق چې هغه د عرش په سوري کې ولاړی. رسول صلی الله علیه وسلم وی ورجل تصدق بصدقه، یو سړی صدقه ورکړه فاخفاها هغه پټکړه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، تر دې چې ګسته پته ونه لګي دا چې خیل سور کوي. د مؤمن صفت ته چې د خپل عبادت پټ ساتي. او یو منګ یو سور کونو چې د ریال ورکونو کور ته جرا شو بس دی غوسه یا بل ته بوزي لګي ول غوسه دا دروغ جن دی ودرېږي چې زه غریب نو زه دغه ما ولم ریال ورکو جزا. الله سوي قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الله وی چې یو سړی د دې صدقې د لاسه بیا ته بې عزته کې او بیا په اثباتي او کنځلې بشي کې او بدی ردی بشي وي د دې نه ښه دا و چې تا ته نرمه خبره کړې چې ما سره نشته. الله د دې صدقې نه ودا خو چې ورسته به یادې او چې کمزې کینی کوشش وکړي چې خبره دغه طرف ته راتاو شي چې زه به دا ویم چې پلانیږي کې ما مور کړی او غریب له پلانیږي کې مې جمعه جوړ کو پلانیږي کې مې کور جوړ کو غریب له الته زمون کلی کې کونډه د غیله مې دومره ولې کړي. دا د مؤمن صفت نه چې خپل اعمال چې د شماري نه چاته. ځکه چې د دوی زما معامله د چا سره ده الله سره. اته خو معلومه ده کنه بچاغه ته معلومه ده انسانانو ته سره خیمه ها چې د انسانانو د پاره کې چې تعامل کړي نو بیا خو ته خو ځکه چې انسانانو ته پټ عمل نه ښکاري او کله الله د پاره دې کړي نو الله ته خو پټ او ښکار د ټول یو شانتي هغه ته معلوم دي. نو د مؤمن صفت ته چې دې صدقې ورکې نو پټي ورکې. وم قسم سره ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، او هغه انسان چې ځان له ناس او الله تعالی یاد شو بجړا شو سترګونه وکړي. د عرش په سوري کې ودري
سوال دلته دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ولې داسې نه وي چې عام خبره کړې چې هغه انسان چې د الله د یری نه وجاړي دی به د عرش په سوري کې داسې نه دی ویلي وجه دی دا او جواب دی اوس مثال کې په درس کې داسې خبره وشي چې په انسان باندې اثر کوي نو ټول خلک مثال کې بجړای شو پلاني پکې مو وجړل اوس د پلاني چې وجړل نو دوه خبرې کې دي شي یا خو پرشته د الله تعالی شوی د جړلې دي او یا د څه د لاسه جړلې خلکو ته خو لپاره احتمال پکې دوی خبرې شته کې نشته شته خو سړی په تور تیار کې رب العالمین ته ولاړ تهجد ومنځ کوي بچیو د دې خلک ټول د دې تک تور تیار نه سو کا आवाज اوري د الله نه لوي نه سو کینی او دې جاړي نه دې چاته جاړي دوی احتمال پکې شته کې دې خلکو ته خي نه چې یوازې کېناستو او الله تعالی شو په جړا شو د په صحیح مانو سره الله سبحانه وتعالى نه یری الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو د صفات ذکر کړي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الله مؤمنان خلق دي ذکر دغه په مخ کې الله تذکره کوي دغه د زړونو ور پیږي ويري په جړاش دا مؤمن صفت ته د سترګونو کیسي نو په ځان کې د صفت پیدا کوي رسول سمو لا یلج النار هغه سړی به جهنم ته نزي کوم سړی رجل بكى من خشيه الله چې کوم سړی چې د الله د یری نه جړلی حتى يعود اللبن في الضرع وي تر دې چې یو ساروی دی بيزه ته ودروله او پیدې ته ولشل چې سو پورې د پیدې غلانزو ته واپس نه تلی هغه پورې د سړی جهنم ته نشیتله نو چې ته پی واپس تلی نه تلی واپس کړه مطلب دا چې د جهنم ته بنېسي چې کم سړی د الله سبحانه وتعالى د یری نه جاړي دی به نزي جهنم ته خو په دې شرط چې الله د یری نه جاړي ریاکار نه نو د سو قسم خلک شو و اتم قسم خلک کم چې بده عرش په سوري کې ولر چې هغه په دې حدیث کې نه دي په نورو حدیثونو کې داغه تذکرہ شوی ده هغه انسان دی چې چاله قرض ورکی قرض او بیا ته پته ولګي چې دغه سړی طاقت نشته چې زما د قرض مته واپس کی نو دیو ته یا د قرض ماپ کی او یا ول ټیم ورکی تم د عرش په سوري کې ولاړی د دین غره ډیر خبر نه دی صفت نه د دې نه دی خبر او ډیر زیات کمې ده په دې باب کې چې چاله قرض ورکی سید هغه سړی ولي کلتا سره چې زبر تعالی قرض شپږ میاشتې بعد درکوم چې شپږ میاشتې پوره شو د ټلیفون نو درز وته جوړ کی پلاره کې کینی خبره وته کوي خدای پوری صرف خبره ونه درې چې صرف ټلیفون نو باندې تنګي یا پلاره کې د زې بځوي نه چې چا سره ملوي راځي ته د دوی ګوري دوه باز ته ما د پته ما د پیسې ورکول الکه گزاره کو هغه تاسو شپږ میاشتې لیکلی خو نشتی اوس غریب سره نور هغه سره ته مخکې پیژنې چې دوکې مخکې کړی دوی نه مخکې خو دوکې نه کړی چې دروغ مخکې ویلي وینه دروغ خو نه دی ویلي چې ته مخکې د خلکو دې پیسې والی وینه دې پیسې خو نه دی نو څنګه تانه پیسې وایي قمقله دې سړي د بده قمقله وسه دماغ کم زی تلی چې مخکې دوکې نه دی کړی مخکې غلاګانی نه دی کړی نه هغه ته څنګه غریب شوی کړ حالات خرابتي رسول صلی الله علیه وسلم وی من انظر معسرا چاچی ټیم ورکو د انسان له هغه سره طاقت نه و د پیسو د ورکولو په خپل انټه باندې دول ټیم ورکو جزا خیر دی چې کله تاسو روش او وضع عنه یا دا غنه دا قرض بالکل ماپ کو او د جوړ تاسو ما د په طاقت نشي بس مې را کوزه اظله الله في ظله قیامت پر ورځ الله د عرش په سوري کې ودري په صحیح مسلم کې دا حدیث بل حدیث اوره ابو هريره رضی الله عنه وی رسول الله من انظر معسرا او وضع له اظله الله يوم القيامه تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله خوازي الفاظو کې د عرش د سوري لاندې بولړي چې بل سوري بنئ هغه انسان چې چا د قرض ماپ کی یو لټیم ورکی رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا واقع بیان کړی دا مشهور حدیث د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم یو سړیو هغه به خلکو له قرضې ډېری ورکول مالدار سره دی مؤمن کې همیشه خصيفات او مؤمن کې غټ صفات دی چې د خلکو سره مرسته او منډه ډیره وي کاغه په هر طریقې د بدی طریقه به کول چې خلکو له قرضې ورکول او یو زموږ زمانه ده قرض مالدار له ورکه غریب له اسی عجیب وخت دی مالدار له قرض ورکه
خنو مالدار ته قرض ضرورت ته قرض ضرورت چاته راځي غریب ته راځي مالدار ته قرض ضرورت وي مالدار له قرض ورکو مالدار له څه قرض ورکو ته مالدار وي قرض ضرورت خو غریب ته راځي خا دې بچته یو مليونیر کروڑپتی لکپتی سړی وي اسی بوته دې مخ ته کی چې ماته وي چې مالته دومره پیسې راکا چې د غریب وي نه جګه پس صحیح غریبي ضرورت هغه نه بدلري تختی دا شي جبه حالات نه دې سړي بسې چل کو الله ول مال ډیر ورکړو نو خلکو له قرضې ورکولې به دا کار به ډیر خو فکان یقول لفتاه به خپل نو کرانته به دا خبره کوله چې کله بنېټه پوره شو اذا اتيت معسرا کله چې ته یو کس به ورشي او ته چې نیټه پوره شوی دا هغه ته د وجه لکه نشتی او حالات خرابي فتجاوز عنه بداغه نه بیا وړه دا خبره ته پریده ماپ کوت ولی ولعل الله يتجاوز عنا نو کچته الله دې له څنګه ماپ کیږي چې موږ هم ګناګار خلک یو چې خدای الله په موږ باندې قرض دی کنه نو کچته الله موږ ماپ کی رسول صلی فلقي الله دا سره مر شو الله ته مخامخ شو فتجاوز عنا الله وتم اگر سو بخل ځکه چې ته زما انسانانو ته زما بندگانو ته بخانی کړی دي چې موږ هم ته بخلایسه هغه نو دا سخت ختمه کړي نو دا سویم سبب شو اتم نهم سبب سهل ابن حنيف رضي الله عنه روایت رسول صلی الله علیه وسلم من اعان مجاهدا فی سبیل الله چا چې د مجاهد سره مرسته وکړو د مجاهد jihad کو د الله په لار کې فی سبیل الله ټټه کې نظریه ساتي فی سبیل الله د الله په لار کې jihad کو د jihad مقسم دي نه بعد jihadونه د ملک د پاره باز د قوم د پاره باز د نسب د پاره باز د شهرت د پاره باز یو فتنه دیږي کې فی سبیل الله چې سړی ته د پتوري چې د چې jihad کوي نو د الله د دین د پاره لګیږي او د سره مرسته وکړه او غارمن فی عسرته یو سړی قرض پیدا او تاسو سره مرسته وکړه یا دې سیم مرسته لکه څنګه چې ما مخ کې وي او یا دې سیم مرسته ته پته ولګي چې بلانی باندې قرض ډیری ته ورلې خپل طرف نه ول سپیسي ورکړي د بده قرضو کې ورک رسول صلی الله علیه وسلم وی او دریم هغه چې یو سړی دی د یو کسر غلام دی مری دی او داغه نه ځان آزادې او داغه سره د سو پیسو اتفاق کوي دومره بزتاره دومره پیسې بزتاره راوړم ما بازاده د دغه غلام سره مرسته وکړه پیسې ورکړي ځان آزاد کی اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الله به د عرش په سوري کې ودرې په غورچ بل سوري بني امام احمد بن حنبل او امام حاکم رحم الله غو دا روایت راوړی نو بده کې دا صفت ذکر شو چې کم سړی د مجاهدینو سره مرسته کوي او بل دا چې کم سړی یو کسبانه قرضی دی او نشي ورکو دغه سره مرسته کوي او دریم چې یو سړی دی ځان آزادۍ مریره او دغه سره مرسته کوي په دې آزادولو کې نو الله سبحانه تعالی به د سړی د عرش په سوري کې ودرې د یو څو اسباب منګه پتا دې سره ذکر کو اگر که اسباب نورم ډیر دي خو ټیم نور پوره شو ان شاء الله چې الله سبحانه تعالی بیا جون راکو توفیق راکو دا نور چې کوم صفات راغلي دي په حدیثونو کې هغه بیان کو تاسو ته او وڅ دا کوم صفات مون بیان کړو په دې باندې اکتفا وکړو او ټول زموږ د نصیحت ته چې دا قسم صفات صرف اوریدنې دي بلکې بزان کې راوستي نه که تاسو دا غواړئ چې د عرش په سوري کې تاسو تم زې ملو شو تاسو به کې مودريږي نو دا خبرې دا کوم چې موږ ذکر کړی دا بزان کې راولي الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي په دې خبرو باندې عمل کولو او الله سبحانه تعالی دې منګه په هغه خلکو کې شمار کې کم چې د عرش په سوري کې ودري او الله سبحانه تعالی زموږ د ځوانانو حفاظت وکړي او الله سبحانه تعالی زموږ د ملکونو حفاظت وکړي د مسلمانانو ملکونو او څوک چې د مسلمانانو لپاره سبد اراده لري الله سبحانه تعالی تباہ او برباد کړي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين